بسم الله الرحمن الرحیم. دغه درس کې موږ غواړو چې د ډسکریپټیو سټټسټیکس میتودونو نه استفاده وکړو. کله چې د پاپولیشن نه موږ سمپل انتخابو، دغه سمپل د تحلیل لپاره چې په دې کې څه ډول خصوصیات دي، د څه رقم تحلیل او تجزیه شي او څه رقم نتایج څخه موږ ترلاسه کولی شو. نو دلته لومړی موږ فریکونسي ټیبل لرو. که چیرې موږ غواړو چې د دې نه فریکونسي ټیبل جوړ کړو، موږ په احصایه کې مجموع کې دا لرو چې دا باید یعنې دا د احصایي ګټه یو خو دا ده چې موږ دې په واسطه کولی شو چې د ډیټا سمرایز کړو، خلاصه یې کړو. د خلاصه کولو دپاره فریکونسي ټیبل هم یو میتود دی. فریکونسي د مشاهداتو تکرار ښیي چې یو کیس یا یوه مشاهده څو ځله تکرارا واقع شوی زموږ په سرور کې. مثلا که چیرې موږ دغسې ډیټا راټول کړو، د موږ په ډیټا کې مثلا دلته شل عدد یو واره تکرار دی، لس عدد دلته هم لرو، دلته هم لرو. نو بنان وایي چې دلته د لس عدد موږ فریکونسي دوه لرو، یعنې دوه ځلې دغه لس تکرار دی. همداسې 12 که چیرې وګورو 3 واره تکرار دی، 15 یو واره تکرار دی، 4 واره تکرار دی. نو موږ کولی شو چې دغه ډیټا تر یو حده پورې خلاصه کړو د فریکونسي ټیبل له طریقه. دا فریکونسي ټیبل په سپیسیس کې د څنګه کېږي، څنګه کولی شو د فریکونسي ټیبل مونږ عملا کار کوو. که چیرې مونږ دلته خپل ډیټا سیټ ته راسو، یعنې دلته مونږ میل هم لرو او فیمیل هم لرو. د دې پر ځای چې مونږ دغه ټوله ډیټا وایو، فقط دومره وایو چې میل څو لرو او فیمیل څو لرو، مونږ کولی چې دغه ډیټا خلاصه کړو. د دغه کار دپاره مونږ انالایز مینو ته راځو او دلته ډسکریپټیو سټټسټیکس بیا فریکونسي باندې کلیک کوو. زه غواړم چې د جنډر په اساس مونږ فریکونسي ټیبل ترتیب کړو. فقط دغه د خواته راولو، انتقالو او دلته ډسپلی فریکونسي ټیبل تیک اوکې باندې چې کلیک کړو. مجموع کې مونږ 11 کیسونه لرو او د مونږ د فیمیل تعداد 12 دی او د میل تعداد 13 دی، چې مونږ ته دلته د دې پرسنټیج او فیصدي هم ښیي، ویلډ پرسنټیج هم ښیي. ویلډ او پرسنټ د دې فرق دا دی که چیرې مونږ میسنګ ولرو، بیا هغه ویلډ او میسنګ خپل منځ کې بیا فرق لري. یعنې یو هغه مجموعي ده، یو ویلډ څومره چې هغه ټول هغو دپاره ارزښتونه موږ لرو، او کمیولیټیو پرسنټیج هغه متراکمه فیصدي ته ویل کېږي. متراکمه فیصدي البته د کاربورډ په احتمالاتو کې ډېر دی. مثلا که چیرې زه غواړم چې په همدومره په 11 کیسونو کې که چیرې تصادفاً یو کس انتخاب شي، څومره احتمال لري چې هغه فیمیل وي؟ د دې فیصدي څومره ده؟ 18%. او څومره احتمال لري چې میل وي؟ 50.1%. دومره احتمال لري چې میل وي او دومره احتمال لري چې فیمیل وي. او څومره احتمال لري دلته که چیرې مونږ مثلا زه دلته راسم او زه وغواړم چې مثلا د ایوالویشن دپاره زه فریکونسي ټیبل جوړ کړم. زه کولی شم دلته انتخاب وکړم او ټول بار کې په دغه بټن باندې کلیک وکړم. دلته مونږ ته ښیي د ناٹ ګوډ دلته تعداد 9 فریکونسي 9 دی، یعنې 9 ځلې تکرار واقع شوی دی. او د فیصدي څومره دی؟ 90%. یعنې څومره احتمال لري چې یو کس په تصادفي ډول انتخاب شي او د هغه ریټینګ ناٹ ګوډ وي، یعنې کوم ریټ چې زیدي ته ورکوي چې ناٹ ګوډ وي، د هغه فیصدي 90% ده. که چیرې ګوډ وي 22%. د ویری ګوډ دپاره 22%. د ایکسلنټ دپاره څومره احتمال لري چې یا ناٹ ګوډ وي، یا ګوډ وي، یا ویری ګوډ وي؟ د دغه درې واړو دپاره بیا مونږ هغه متراکمه فیصدي استفاده کوو. یعنې 4.4% احتمال لري چې دغه درې واړه پکې شامل وي. یا مثلا 54% احتمال لري چې یا ناٹ ګوډ وي یا ګوډ وي. دې ته کمیولیټیو پرسنټیج وایي. همدغسې البته دا د فریکونسي ټیبل ساده دی، مونږ کولی شو چې په ډېر اسانه شکل انالایز ته لاړ شو. بیا بلته ډسکریپټیو فریکونسي ټیبل باندې کلیک وکړو. د کوم متحول په اساس چې موږ غواړو چې فریکونسي ټیبل ترتیب کړو، هغه د ښي طرف ته انتقالوو او بیا فریکونسي ټیبل ته کوو او په کوو بالاخره په آوټپوټ ونډو کې موږ ته ښیي د دې فریکونسي ټیبل. همدغه ترتیب دلته په سلایډ کې هم شته د ورزشو. که چیرې البته معمولا که چیرې د موږ ډیټا کوالټیټیو شکل ولري، یعنې کټګوریکل شکل ولري یا وصفي شکل ولري، موږ کولی شو ډیټا ټیبل فریکونسي ټیبل په ډېر اسانه شکل ورته ترتیب کړو. که چیرې د موږ د ډیټا شکل کمي وي، یعنې عدد ارقام وي،
آیا کولای شو چې هغه د پر فریکوینسي ټیبل جوړ کړي نه؟ هو کولای شو. البته دا ډیر کم احتمال لري چې یو عدد څه تکرار واخیسي، ځکه چې مثلا که چېرې موږ هغه منتل انکم په نظر کې ونیسو کیدای شي دا ډیر فرق ولري، هر کس مختلف عاید ترلاسه کړي. نو دلته موږ یو انټرول ورته مشخص کوو چې کوم کسان چې د 10 نه تر 15 زره پورې په دغه انټرول کې منتلی انکم لري دوی تعداد څومره دی، یا د 15 نه تر 20 زره پورې یا د 20 نه تر 25 زره پورې، موږ کولی شو چې دغه لومړی یو انټرول دوی ته مشخص کړو او د هر انټرول لپاره بیا فریکونسي سنجش کړو. د دې کار دپاره موږ دوه اپشنونه لرو، یو کولی شو چې ریکارډینګ ټو سیم اور ډیفرنٹ ویریبل او بل ویژوال بینینګ چې دا په ټرانسفورم مینو کې دي، موږ له دغه اپشنونو استفاده کولی شو. راځو عملي کار ته. اوس زه غواړم چې د انکم دپاره یا د ایج دپاره فریکوینسي ټیبل جوړ کړم. لومړی د دې د ډیټا ټایپ کوانټیټیټیو یعنې کمي شکل لري، نو لومړی زه باید ټرانسفورم ته راسم. زه کولی شم چې د همدغه متحول نه ریکارډ انټو ډیفرنٹ ویریبل، که چېرې دغه پاس باندې کلیک وکړم بیا دغه اصلي تغییر کوي، هغه نوی شی ته تبدیلیږي، او که چېرې دغه انټو ډیفرنٹ ویریبل دا په خپل اصلي ځای کې پاتې کېږي او د دې په اساس موږ نوی ویریبل لومړی اضافه کوو. زه راځم زه وایم چې د ایج په اساس زه غواړم چې نوی ویریبل کریټ کړم. البته د موږ د نوی ویریبل ایج ګروپ دی او زه غواړم چې دلته مثلا لیبل یو لیبل هم ورته ورکولی شو. دا چې ولیکو بیا چینج، دلته د ایج په اساس موږ ایج ګروپ جوړوو. د دې لپاره ترتیب سره رقم دی، موږ څنګه کولی شو اولډ اند نیو ویلیوز. زه وایم چې هغه کوم کسان دلته یو رینج ورته ټاکم. په اولډ ویلیو کې چې څه رقم شرایط ولري موږ وایو چې په نیو ویلیو کې بیا څه رقم تغییر وکړي. لومړی راځو رینج لوویسټ ترو ویلیو، یعنې تر 20 کلنه پورې د لوویسټ نه د تر ټولو نه ټیټ عمر چې وي د هغه نه شروع تر 20 کلنه پورې. دلته د دپاره زه اول ګروپ انتخابوم، دلته یو ورکوم اډ. بیا راځم چې د 20 نه تر 10 پورې دا په دویم ګروپ کې راشي، او بیا دلته راځم د 10 نه پورته رینج ویلیو ترو هایست، د 10 نه شروع تر هایست پورې چې څومره وي دا په دریم ګروپ کې راشي او اوکې. یعنې دلته موږ فقط 3 ګروپونه لومړی جوړ شو. اوس په هر ګروپ کې چې څومره تعداد واقع کېږي د هغه فریکوینسي بیا کولی شو چې د فریکوینسي ټیبل په اساس مشخص کړو. دغه اوکې کوو. اوس دلته موږ ایج ګروپینګ لرو، اول ګروپ، دویم ګروپ او دریم ګروپ. اوس د دې په اساس که چېرې زه راسم انالایز ته او فریکوینسي د جنډر په اساس نه بلکې د ایج ګروپ په اساس زه غواړم چې فریکوینسي ټیبل جوړ کړم. اوکې، دلته موږ په دویم ګروپ کې 10 کسان لرو، په دریم ګروپ کې 20 کسان لرو، ټوټل 10 کسان لرو. سیستم میں څنګه یو کس لرو. په اول ګروپ کې بخي څوک نه لرو ځکه چې هغه شخص ثبت نه کوي. دلته موږ په مجموع کې 10 کیسونه دلته لرو، یو پکې میسنګ لرو چې د هغه عمر معلوم نه ده. نو په 10 کې 20 په دریم ګروپ کې راځي او 10 په دویم ګروپ کې راځي. دویم میتود دلته هغه ته ویژوال بینینګ وایي. په ویژوال بینینګ کې موږ ټرانسفورم ته راځو، ویژوال بینینګ ته، او زه اوس غواړم چې د انکم په اساس ګروپونه جوړ کړو. ویریبل ټو بین منتلی انکم کنټینیو. موږ دلته کټینګونه اضافه کوو چې دلته کټ پوینټ هم وایي. دلته اتوماتیکلی دا ډیټیکټ شو چې منیمم لیول په سالري کې 8900 ده او ماکسیمم 10000 معاش موږ لرو په دغه انټرول کې، یو منتلی انکم لرو. نو موږ د دغه منیمم او ماکسیمم معاش په منځ کې کولی شو چې څو ګروپونه یا څو انټرولونه مشخص کړو. بینډ ویریبل د دې لپاره لومړی یو نیم ورکوو. زه وایم چې سالري ګروپ یا انکم ګروپ دغه څه نوم ورته ورکوم.
مونږ کولای شو چې دا په اتومات ډول د کار وکړو یا هم کولای شو چې دا په مانوال ډول دا کار ترسره کړو. که چېرې په مانوال ډول وغواړو نو زه دلته لومړی دپاره یو حد انتخابوم چې په دغه حد کې یو کټ پوینټ اضافه شي، یعنې دغه یو ګروپ قطع شي بیا دویم ګروپ شروع کېږي، یعنې داسې انټر غوندې شکل لري چې موږ په یو مستقیم خط باندې انټر وکړو بیا دویم خط شروع کېږي بیا دریم همداسې. راځم زه اتومات شکل ته میک کټ پوینټ په اتومات ډول جوړ سي. ایکول ویت انټرولز که چیرې د ګروپونو فاصله مساوي وي. فرست کټ پوینټ لوکیشن، د اول کټ پوینټ لپاره زه یو لوکیشن ورته انتخابوم. 8700 ټیټ ده، زه وایم چې 8000 دغه اول کټ پوینټ وي او نمبر اف کټ پوینټ موږ مجموع کې څو ګروپونه غواړو جوړ کړو. زه غواړم چې مثلا 5 ګروپونه جوړ کړم. نو د 5 ګروپونو دپاره څو کټ پوینټ ته ضرورت لرو؟ 4 کټ پوینټ ته ضرورت لرو. دلته زه 4 لیکم، دغه ویت اتومات مشخص کېږي. زه کولی شم چې دلته 4 کټ پوینټونه اضافه کېږي، یعنې 5 ګروپونه جوړېږي. اول ګروپ د 8700 نه شروع تر 10000 پورې، همداسې تر اخره پورې داسې ګروپونه اضافه کېږي. یا کولی شم چې ایکوال پرسنټایل بیسډ آن سکنټ کیسز مونږ کولی شو چې د دغه فاصله چې د هر یو دپاره مشخص کېږي هلته فاصله مساوي و. نو دلته مونږ کولی شو چې د فیصدي پر اساس د کار ترسره کړو. مثلا زه غواړم چې 5 ګروپونه جوړ سي، 4 کټ پوینټ اضافه شي. نو دلته ویت 0% یعنې په هر ګروپ کې 0% ډیټا باید واقع سي. که چېرې موږ په یو انټروال کې کم تعداد ولرو یا موږ د ډیټا تعداد کم وي، نو د هغه سایز زیاتېږي، د هغه انټروال یا فاصله اضافه کېږي تر څو چې هغه 0% ډیټا په هغه کلاس کې واقع سي. دا یو میتود ده. دریم موږ کولی شو چې د سټنډرډ ډیویشن په اساس د کار ترسره کړو. مثلا هغه څومره ډیټا چې د مین پلس سټنډرډ مثبت منفي 1 سټنډرډ ډیویشن پورې په دغه انټروال کې واقع کېږي، دا په یو ګروپ کې راسي، همداسې په دویم ګروپ کې او همداسې په دریم ګروپ کې مونږ کولی شو چې دغه درې واړه ورته انتخاب کړو او د کار ترسره کړو. اوس زه غواړم چې دغه د اول میتود څخه استفاده وکړم. اپلای، دلته دغه ولیو مشخص شو. ځکه چېرې میک لیبل باندې کلیک وکړم دلته لیبل هم ورته مشخص کېږي، یعنې دغه کلاس څه معنا لري؟ که چېرې د 10,000 نه کم وي دا په اول کې راځي، د 10,001 نه تر 15,000 په دویم ګروپ کې، همداسې تر اخره پورې. اوکې، دلته بیننګ سپیسیفیکیشن ول کریټ ون وریبل. اوکې، یو وریبل اضافه کېږي. دلته د موږ وریبل اضافه شو انکم ګروپ. اوس زه کولی شم چې د دې لپاره فریکونسي ټیبل اضافه کړم، جوړ کړم. راځم دلته منتلی انکم ګروپ. اوکې، په دغه ګروپ کې مونږ یو کس لرو، په دغه ګروپ کې 3 کسان لرو، په دې کې 8 کسان لرو، په دې کې 14 کسان لرو، په دې کې 4 لرو، په ټوټل 13 کسان لرو. یعنې په دغه ترتیب مونږ کولی شو چې د نیومیریکل ډیټا یا د کوانټیټیټیو ډیټا لپاره مونږ فریکونسي ټیبل ترتیب کړو. بل مونږ کراسټاپ لرو. کراسټاپ هم د دې لپاره استفاده کېږي. په کراسټاپ کې we can generate output based on many variable value like for combination of gender and education. په کراسټاپ کې البته مونږ دلته که چیرې په فریکونسي ټیبل کې وګورو فقط دلته مونږ یو شرط لرو. که چیرې فیمیل وي تعداد 12 او که چیرې میل وي تعداد 13. که چیرې مونږ داسې د کمبینیشن اف 2 variables ولرو، مثلا که چیرې مونږ شرطونه د یو څخه اضافه شي، مثلا دلته مونږ لرو میل هم لرو فیمیل هم لرو. که چیرې د مونږ یو شرط دا وي چې میل وي او دویم شرط مو دا وي چې د دوی فیوریټ میل رایس وي، دلته 2 شرطونه شو. د دې تعداد څومره دي؟ یا زه وایم چې یا لسانس وي او میل وي، چې میل وي او بچلر وي. یا زه کولی شم چې دریم شرط هم اضافه کوم چې ایوالیویشن مثلا اکسلنټ وي. د دغه کسانو تعداد څومره دی؟ د دې یو ترتیب جوړ سي. نو دغسې کارونو دپاره مونږ انالایز سره د ډسکریپټیو او په ډسکریپټیو کې کراسټاپ ته یو کلاس ټاپولیشن ته مونږ یو رول لرو، یو کالم لرو. مونږ یو متحول باید په کالم کې انتخاب کړو، یو په رو کې انتخاب کړو تاسو چې د کمبینیشن انتخاب شي. مثلا زه په کالم کې جنډر ورته انتخابوم او په رو کې ایجوکیشن ورته انتخابوم.
او کچېرې نور شرایط غواړم مثلا نور متحولین دلته په لیار کې ورته اضافه کولی سو او دلته کچېرې زه فقط همدا اوکې کړم تاسو دلته وګورئ جنډر فیمیل او میل کچېرې فیمیل وي او نان ایجوکیټډ وي دلته دا دی یو دی 12 نه فارغ وي او فیمیل وي 0 بچلر وي او فیمیل وي 5 تعداد دي همداسې موږ د میل لرو د هر یو تعداد لرو او ټوټل لرو یعنې دلته موږ دغسې جدول لرو چې دلته ترکیب ثبت کېږي د دې ترکیب سنجش کېږي پیدا کېږي کلاستر همداسې انشاءالله سټټسټیک لرو چې دا بیا په بل درس کې دغه موضوع باندې بحث